بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، که څوک غواړي چې له ګناهونو نه بچ شي او د خپله ځواني د الله رب العزت د دین په خدمت کې او د اسلام په خدمت کې تیره کړي، نو هغه ته ښایي چې د خپل نظر ساتنه وکړي. او که غواړي چې د نیکانو په څیر شي، نو د نیکي اسباب دې خپل کړي. نیکانو سره د ناسته ولاړه وکړي، د هغو صفات او د هغو اخلاق دې خپل کړي. او که څوک غواړي چې د هلاکت له ځای نه ځان وژغوري، نو هغه دې د بدانو ملګري پرېږدي، د هغو مجلس دې پرېږدي، هغو سره دې ملګرتیا پرېږدي. ځکه څوک چې د ګمراهي او ګناه په لاره روان وي او بیا هم د کامیابي هیله کوي، نو داسې کس ناپوه او د تباهي پر غاړه ولاړ دی. داسې کس تل وایي چې زه الله مهربان دی او بچ کیږم. او زما ورور جانه، الله مهربان دی، خو د الله یو صفت قهار هم دی چې الله به دې بیا نیسي، الله نه به چیرته ځې. هغه امیدونه چې تا ته شیطان درکوي، په هغو امیدونو باندې مه دوکه کیږه. د شیطان مه منه، د خپل رب ومنه. که داسې وی، نو بیا دعا او توبه څه معنا لري؟ او د دعا او د توبې ګټه بیا څه شوه؟ حقیقت دا دی چې انسان یوازې په افسوس کولو نه خلاصیږي، بلکې له هغې سره د علاج کولو اړتیا هم شته. نو که له بدنظري نه دې ځان وساته، الله به دې له ډېرو نورو ګناهونو څخه وساتي. دا علاج دی چې ځان به له ګناه نه ساتي. او که د خپل نظر ساتنه ونه کړي، ورځ تر بلې به ته په ګناه کې اخته کیږي. د الله رب العزت هیڅ حکم د حکمت نه خالی نه دی. تاسو ګورئ، الله رب العزت په سورة نور کې 13 آیت کې خپلو مسلمانانو بندگانو ته دا حکم ورکوي چې د خپل نظرونه ښکته وساتئ. حرامو ته په خپلو نظرونو باندې مه ګورئ. الله وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مؤمنانو نارینهو ته ووایه چې خپل نظر تر کنترول لاندې وساتي او ځانونه د فساد اخلاقي نه وساتي. دا د هغو لپاره ډیر پاکه کړل لاره ده. هغوی چې څه کوي، الله پرې خبریږي، د الله نه څه پټ نه پاتې کیږي. علامه ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي، الله رب العزت حرامو شیانو ته کتل منع کړي دي. نو که کله په غلطي کې نظر ورغی، باید چې زر ښکته شي. الله خو ته منع کړی چې حرام په سترګو باندې مه ګوره، خو که یو ناڅاپه د چا سترګې په حرامو باندې ولګېدلې، بیا دې د خپل نظر د هغه نه تابع کوي، بیا لپاره دې ورته نه ګوري. علامه قرطبي رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي، د زړه په دروازو کې تر ټولو لویه دروازه نظر کول او کتل دي. نو له همدې امله له هرې فتنې نه نظر ښکته کول ضروري دي چې د خپل سترګو ساتنه وکړئ. الله وایي ذلک ازکا لهم، دا د سترګو ښکته کول او د نظرونو ساتل، دا د مؤمنانو لپاره ډیر ښایسته او ډیر پاک دي.
علامه ابن کثیر لیکي معنا دا ده چې نظر ښکته کول د زړه او ایمان د پاکوالي او د تقوا سبب کیږي، لکه علما کرام چې فرمایي من حفظ بصره اورثه الله نورا فی قلبه. څوک چې د خپل نظر ساتنه کوي الله رب العزت به یې په زړه کې نور پیدا کړي. نو چې الله دې په زړه کې نور پیدا که بیا به ته په ګناه باندې نه سمیږي. الله دې زموږ په زړونو کې نور د ایمان ته ځای ورکړي. د بخاري حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العزت د هر بني آدم لپاره د زنا یوه برخه لیکلې ده چې خامخا به یې کوي. د سترګو زنا کتل دي، د ژبې زنا د هغې په اړه خبرې کول دي، د نفس زنا د هغې خواهش کول دي، او په پای کې شرمځای یا د زنا تصدیق کوي او یا یې تکذیب کوي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری شرح د بخاري کې د دې حدیث په پای کې لیکي چې ابن بطال رحمه الله ویلی دی په دې حدیث کې ځکه حرامو لیدلو او خبرو کولو ته زنا ویل شوي چې دا دواړه د زنا لور ته حقیقي دعوت ورکوونکي دي، که کتل دي او که خبرې کول دي. الله دې په موږ رحم وکړي. نو درنو ځوانانو، مسلمانانو ورونو او خویندو، موږ او تاسو مسلمانان یو. الله رب العزت د مسلمان مور او د مسلمان پلار نه پیدا کړي یاست. په اسلامي کورنۍ او اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. راشئ د اسلام پیغام واورئ، او د اسلام پیغام هغه دی چې ما درته واوره او پرې عمل وکړئ. نن خو د اسلام دښمنان غواړي چې مسلمانان په جنسي خواهشاتو کې د اخته کېدو په وسیله تباه کړي. هغه که د تصویر له لارې وي او که د تلویزیون له لارې وي او که د ډیش د لارې یا د کیبل او د نټ له لارې وي. نو مسلمان ته پکار ده چې له دې شیانو نه ځان وساتي، ځکه له اروپایي چینلونو نه به یا د فاسدو چینلونو نه به تاسو څه زده کړئ؟ په هغو کې خو له بېحیایي او فحشا پرته بل هیڅ هم نشته چې زده کړه ترې وشي. لکه نن ورځ چې په دې رسانیو کې تاسو دا سریالونه وینئ، کورنۍ فحشا ته بلي، فساد ته بلي، او حتی دې ته بلي چې د کور نه فرار وکړي وتښتي تر خلکو پسې. دا د چا مسئولیت دی؟ دا د هغه مشر پلار مسئولیت دی چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي. دا د هغې مشرې خور مسئولیت دی، د مور مسئولیت دی چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي. دا د هغه مشر رور مسئولیت دی چې په هغې اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي، چې دا د فساد منابعو او د فحشا منابعو ته په کور کې ځای ورنه کړي، تر څو زموږ خویندې او ورونه اخلاقي فساد ته دعوت نه کړي. دغو سریالونو د خلکو نه د حیا او د پردې جامه وویستله، په فساد کې اخته کړل. او که خدای مکړه چې پلار خپله ورته ناست دی، دقیقې ګوري، مونځ ورته یاد نه دی، جمع ورته یاد نه دی، د خوراک او د څښاک وخت ورته یاد نه دی، یا مور په خپله په سپین سر باندې ورته ناسته ده، د مسیانو او د زمنو خاونده ورته ناسته ده. نو د هغو کوچنیانو او ماشومانو نه به موږ څه ګیله وکړو چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي؟ الله نه وویرېږئ. یو ورځ به الله رب العزت خپل حضور ته درایي، الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. په خپل لاس باندې ځانونه د هلاکت څاه ته مه غورځوئ. راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، د خپلې ځواني ساتنه په اسلام سره وکړئ، او په خپلې ځواني کې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شئ، تر څو چې د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت در سوري لاندې ودرېږئ. د دنیا په ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ، ډېر لنډ ژوند دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې دنیا کې پاتې نه دی، بیا موتا څوک یاست؟ کاره خبره د قدرمنو اوریدونکو چې د ګناه د راکمولو لپاره د نظر حفاظت کول تر ټولو ښه لاره ده، ځکه له حرامو شیانو څخه د نظر په ښکته کولو کې ډیرې ګټې دي. یوازینۍ ګټه دا نه ده چې سړی پرې له زنا څخه بچ کیږي، بلکې ځینې نورې ګټې هم لري چې امام ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب روضة المحبین کې ذکر کړي دي.
اول دا هغه کسان چې د خپلو نظرونو ساتنه کوي، د خپل د سترګو ساتنه کوي، هغه به له افسوس کولو نه خالی وي. زړه به د افسوس کولو نه خالی وي، ځکه کم سړی چې خپل نظر آزاد پرېږدي همیشه به په افسوس کې وي. له همدې امله زړه ته تر ټولو خطرناک شی د نظر آزاد پرېښودل دي، ځکه سترګې د زړه کاشوغې دي او زړه چې یو ځل په یو شي ورشي بیا ترې صبر نشي کولی او چې ترلاسه یې نه کړي نو بیا د تل لپاره بیا افسوس کوي. او د زړه افسوس نه هله موږ او تاسو بچ پاتې کیدلی شو چې د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړو. دویم دا قدرمنو اوریدونکو، د نظر په حفاظت کولو سره په زړه، څیره او ټول بدن کې یو نور پیدا کیږي او په بدنظري سره په څیره او زړه باندې تیاره خپریږي. تاسو یو وارې د هغو کسانو څیرې او زړونو ته وګورئ چې هغوی د خپلو نظرونو ساتنه کوي چې الله رب العزت د هغوی په چهره کې څنګه نور ایښی، او یو وار د هغو کسانو څیرې او زړونو ته وګورئ چې هغوی د خپلو نظرونو ساتنه نه کوي، ستاسو په سترګو کې به تور او بېنوره ښکاره کیږي. دریم دا چې د نظر په حفاظت کولو سره هوښیارتیا او پوهه نصیب کیږي. که غواړئ چې هوښیارتیا هم په نصیب شي، پوهه هم په نصیب شي، نو د خپل د سترګو ساتنه وکړئ، حرام پې مه ګورئ. څلورم دا چې د نظر په حفاظت کولو سره د علم دروازې پرانستل کیږي او په بدنظري سره د علم دروازې بندیږي. دا د نظر د ساتلو ګټې دي. که غواړئ چې د علم دروازې الله درته پرانیزي، الله رب العزت دې په هر څه باندې پوه کړي، نو د خپل د نظر ساتنه وکړه. او که څوک د خپل د نظر او د سترګو ساتنه نه کوي، په هغه باندې د علم دروازې بندیږي. پنځم دا چې د نظر په ساتنه سره په زړه کې قوت او زړورتیا پیدا کیږي او په بدنظري سره بېزړهتوب پیدا کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبن او د بېزړهتوب نه پناه غوښتې ده. شپږم په زړه کې خوښي پیدا کیږي، ځکه سړی چې کله د خپل نفس او شیطان مخالفت وکړي په زړه کې الله رب العزت خوښي پیدا کوي. او د زړه او د نفس مخالفت موږ هله کولی شو چې د خپلو نظرونو او سترګو ساتنه وکړو. او که د خپل نظر او د سترګې ساتنه ونه کړې نو تا د خپل نفس او د شیطان مخالفت ونه که، بلکې د هغو دې ومنله چې د هغو دې ومنله بیا به د زړه کې خوشحالتیا نه وي، خفګان به وي. اوم دا چې د نظر په ساتنې سره زړه د شهوت له قید نه راخلاصیږي، ځکه اصلي بندي هغه څوک دی چې د شهوت په لومه کې گرفتار وي. اتم دا چې د نظر په ساتنې سره د ګناه دروازې بندیږي، ځکه بدنظري د ګناه بلنه ده په داسې حال کې چې الله رب العزت له دې ګناه نه منع کړې ده. نهم دا چې د نظر په ساتنې سره عقل پیاوړی کیږي او زیاتیږي او په بدنظري سره عقل کمزوری کیږي. لسم دا چې د نظر په ساتنې سره زړه له شهوت او غفلت نه خالی کیږي او په بدنظري سره سړی له الله رب العزت او آخرت نه غافله کیږي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، هغه فواید چې ما تاسو ته ذکر کړل دا هله موږ او تاسو ترلاسه کولی شو چې د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړو. کم د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړه، الله به موږ له ګناه نه ساتي، الله به موږ له فحشا نه ساتي، الله به موږ له بدبختیو نه ساتي. نارینه به هم حرامو ته نه ګوري او ښځینه به هم نارواو ته نه ګوري. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ازواج مطهرات رضی الله عنهن سره ناست و. دوه بیبیانې ورسره وي. نو یو صحابي دی، لوم دی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، هغه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. هغه دوه بیبیانې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستې دي، هغه د خپل ځای نه پاڅي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو ولې پرده ونه کړه؟ هغوی ورته وایي د الله رسوله دا خو لوند دی، موږ نه ویني.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که دا لونډی تاسو نه ویني نو تاسو خو لنډې نه یاستئ دا خو وینئ. افسوس د هغو ښځو په حال باندې چې ورځ تر بېګا په بازارونو او په سړکونو باندې ګرځي، د هغو حال به د آخرت په ورځ څه وي؟ حرامو ته په خپلو سترګو باندې ویني، ګوري کله تلویزیون، کله ویسیار او کله سریال او کله نامحرمه خلک. په داسې سترګو کې به الله رب العزت د آخرت په ورځ باندې قیر تویوي، په قیر به یې لنډې کوي. راځئ خویندو او ورونو د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خادمان شئ. په دې کې عزت هم دی، په دې کې سکون هم دی، په دې کې قرار هم دی. بل ځای نه عزت شته، نه سکون او نه قرار. په ګناه کې بې عزتي ده، بې اطمیناني ده او تل لپاره سرګرداني ده. الله دې موږ د خپل دین او د خپلو د احکامو او د اوامرو پابند وګرځئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. گلاب ستا گلاب گلاب زانی ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ځینې خلک خو داسې دي چې په پوره بې پروایي سره په موټر کې سندرې اوري او موسیقي اوري او دې ته هیڅ خیال نه وي که په همدې وخت کې له کمې پیښې سره مخ شي او مړ شي نو الله ته به څه ځواب وایي. نو ته ډریوره د الله نه وبېرېږه. د دې پر ځای چې یو فاسد شی اورې قرآن کریم واوره، د محمد رسول الله احادیث واوره په موټر کې، یا د علماو وعظ و نصیحت واوره په موټر کې چې الله به دې د آفاتو د مصیبتونو او د پیښو نه هم وساتي. که ډریور او موټروان په دې بدبختي کې اخته وي نو هغه کسان یا سرلي چې دې سره په موټر کې ناسته ده دا مسلمان دی، باید د دې نه مانع شي چې زما مسلمان وروره د دغه اورېدنه حرام دي. خدای مه کړه چې کمې پیښې سره مخ نه شو، مرګ راته رانشي، الله ته به بیا څه ځواب وایو؟ الله وایي چې الله بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په یاد سره، د الله په ذکر سره زړونو ته اطمینان او سکون حاصلیږي، روح پې خوشحالیږي. د الله په طاعت و عبادت او ذکر سره روح خوشحالیږي. د شیطاني آلاتو په اورېدلو سره روح کله هم نه خوشحالیږي، بلکې هغه روح ټکوي، وچني. نو درنو ځوانانو له الله نه وویرېږئ. راشي قرآن واورئ. یا ولې تاسو سوچ پکې وکئ چې دا څنګه کلام دی، دا غرونه ټوټه ټوټه کوي. داسې کلام دی چې دا تیږې چووي، هغوی نه اوښکې بهیږي، خو ستا زړه داسې فاسد زړه دی چې د قرآن اورېدلو ته کله متوجه کیږي هم نه، که متوجه شي نو د هغه نه پند نه اخلي. د محمد رسول الله حدیث واوره، ته مسلمان یې. د قرآن تفسیر واوره، د علماو کرامو وعظ او نصیحتونه واوره. ته د یو مسلمان په صفت باندې اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، الله به درنه پوښتنه کوي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله رب العزت په صورت اسراء کې 4 آیت کې فرمایي واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله رب العزت شیطان ته وایي هر هغه څوک چې په خپلې بلنې سره ښویولی شي وی ښویوه. د خپل سپاره او د خپل پیاده او پلي ورباندې راوله، په مالونو او اولادونو کې ورسره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونښلوه او له دوی سره د شیطان وعدې له یوې غولونې پرته نور هیڅ هم نه دي، بلکې شیطان تل لپاره انسان دوکه کوي. نو ګرانه ځوانه دا به ستا ډېره لویه تباهي چې د الله نه منې او د شیطان منې. نو ته راته وایه ګرانه ځوانه، ته په تباهي روان یې که په کامیابي باندې؟ نه والله چې په تباهي روان یې. پرېږده د تباهي لاره، د خپلې ځواني ساتنه وکړه، د محمد رسول الله ومنه چې په آخرت کې د هغه تر څنګ په جنت کې شیطان مه منه، کنې ځان سره به د جهنم ته وکاږي.
الله رب العزت همدارنګه په سورة لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. الله رب العزت فرمایي او له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې عبس خبرې اخلي او پیري چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي. د دغسې خلکو لپاره الله رب العزت فرمایي سخت سپکوونکی عذاب دی. حضرت عبدالله ابن مسعود په الله قسم یادوي چې الله وایي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث، قسم یادوي چې له دې نه سندرې او د سندرو آلات مراد یا ځوانه الله دې لپاره ته نه پیدا کړی چې ته فساد اورې په منکراتو کې اخته یې. د شیطان په صف کې ځان مه دروه، راشه د محمد رسول الله په صف کې ودرېږه. د الله رب العزت د مؤمنانو او مخلصینو بندگانو په صف کې ودرېږه. شیطاني صفت د ځان نه لرې که. همدارنګه الله رب العزت په سورة نجم کې 9 آیت نه تر 2 آیته پورې فرمایي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله فرمایي نو آیا همدا خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ، خاندئ او ژاړئ نه او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ، سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ. په دې آیت کې هم سندرو ته اشاره شوې او د مشرکینو دا صفت پکې بیان شوی چې کله به قرآن لوستل کېده دوی به سندرې غږولې. نن هم د جماعتونو نه د الله اکبر، د اشهد ان لا اله الا الله، د اشهد ان محمد رسول الله او د حی الصلاة او حی الفلاح نارې پورته کیږي. اما ظالمانو د خپل ټیپونه یا په موټرو کې یا په دوکانونو کې یا په موبایلونو کې او یا په هوټلونو کې پورته کړي د الله نه نه ویریږي. دا د مشرکینو صفت و. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. یو وارې خپل اعمالو ته متوجه شي، وګورئ چې په کومه باندې موږ او تاسو روانو او څه کوو. زه تاسو ته ستاسو د واړه ورور په صفت باندې سپارښتنه کوم چې په دنیا کې څو ورځې محدود ژوند لرئ، په دې کې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړئ. د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، په اسلام سره وکړئ، په قرآن سره وکړئ. هیله ده چې الله به د عزت ژوند درکړي، د دې ذلت نه به الله موږ وساتي. نن ورځ چې د مشرکینو او د دوی د مفسدینو غلامانو لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي، وجه څه ده چې موږ د الله د دین نه مخه ګرځولې. نه راشئ د خپلې ځواني ساتنه د الله په دین سره وکړئ، د الله د دین خادمان شئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ناز ناز بګرځېدلې ټولو لاس په سر ښایسته په ناز ناز بګرځېدلې ټولو لاس په سر ښایسته په همزولو کې د نوا په اخلاقو کې سرنې په همزولو کې د نوا په اخلاقو کې سرنې ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځانې ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځانې لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارمانې لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارمانې ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځانې ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا یادونه راسره دی خوږه یاره هېرونه یې ستا یادونه راسره دی خوږه یاره هېرونه
هر ځای کې یاد استاد غونا نورانی بهر ځای کې یاد استاد غونا نورانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني لاړ څنګه نیمه خواش ول دنیا نه ارمانی لاړ څنګه نیمه خواش ول دنیا نه ارمانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني موږ دې پرې خودو غمو رخصت واخیست لاړې موږ دې پرېښودو غمو ته تا رخصت واخیست لاړې جدایي دې ګرانه راوړه د ټول عمر پرېشاني جدایي دې ګرانه راوړه د ټول عمر پرېشاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني لاړ څنګه نیمه خواش ول دنیا نه ارمانی لاړ څنګه نیمه خواش ول دنیا نه ارمانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب